تزهید په دنیا دا معنا شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه معنا کړی دا ترک ما لا ينفعك في الاخره پر خودل د هغه شي چې هغه دنیا کې نه پنه درکې خو رسول الله خو مربي دی تربیت موږ له وکي چې په دې کوټه کې ز ژوند تیروم تورتم واړه څنګه ټیټه مقصد مې ځانه دې بل ځکه ځان نه بغلا جوړو د قیامت څخه خلک وګوري د ابي انبيو عمل چې سړی خپل ځان سره راځي مکه به کوم غني نبی کریم علیه السلام فرمایي وکړه د دنیا حیثیت د الله په نسبت د ماشه په اندازه باندې وی کافر انسان له بغلط نه ور کړی توجه د مصر شاعر ناشنا خبره کړي وې د دې ماشه وزن ته په ټول دنیا باندې ور تقسیم کسمو کې مړ کم هي ایسه ورسي ماشین د ماشي ټول دنیا څه کوي ننګرهار څه کوي جلال آباد څه کوي دغه ناس ملګری چې په دې ځای کې درس کې ناشو په دې خلکو باندې ور تقسیم کې مړ سمو شاسو کې کم ایسه ورسي چې هغه لوی اخرت دې د وجه نه بربادو دکانداري کې دروغ زمینداری کې دروغ په تجارت کې دروغ غیبتونه عمل کې کمزوري ریا پکې وي د رسول الله تابعداري پکې نه خانو جدا دومره حیثیت نه لري او به چې دا ماشه وزر په ټول دنیا باندې ور تقسیم کی او موږ هغه بدی شون دې لپاره بربادو یقین چې موږ به ډېر قمقل سادهګان خلک ډېر جهال بو په کار دا چې دا موږ غړنګ کو هغه څه ور باندې برابر هغه ځای بجوړ کول کړ سلف صالحین تاریخ چې انسان کلو ګوري